لکه زه د پښتو استاز پاتې ما خو یونیورسټۍ کې مې ښودله پښتو، د هغې نه علاوه د پښتو ژبې لیکوال یمه، یا مې صحافت کړی دی یا مې میډیا له لیکل کړي دي یا څه کړي دي. نو زما کې دغه څیز و، دغه هنر و، او ما د هغې نه د قام د خدمت کار اخیستی دی او اخلم دی. راځئ چې ټول په دې خپلو ګریوانونو کې سر ور دننه کړو چې زمونږ سره کم هنر دی، زمونږ سره کم کمال دی، زمونږ سره کم صلاحیت دی، نو آیا مونږ د قام په جولۍ کې هغه اچوو؟ په دې نظر کوو چې مونږ څه غواړو، د نن پښتون څه غواړي. په دې سوچ پکار دی چې د نن د پښتون ضرورت څه دی. مونږ چغې وو چې امن پکار دی، مونږ چغې وو چې تعلیم پکار دی، مونږ چغې وو چې زمونږ وسایل چې دي د دې وسایلو زمونږ سره اختیار او زمونږ ته ګټه وټه پکار ده. په دې به مونږ ځان څنګه پویو چې زما د لیکوال، زما د صحافي، زما د قلمکار د قلم نه، د هغه د لیک نه، د هغه د وینا نه، د هغه د خپلې خاورې بوی نه راخیږي، د هغه د فصلونو خوشبویي ترې نه راځي، د هغه د سیندونو اواز ترې نه راځي، د هغه د آبشارونو شړار ترې نه راځي، د هغه د مارغانو چغار ترې نه راځي، د هغه د علاقې رنګ ترې نه محسوسیږي، نو دا زما لیکوال نه دی، دا زما قلمکار نه دی. دغسې هغه پښتون نه دی چې دی د خپلې سیمې، د خپلې علاقې، د خپل وطن د ترقۍ دپاره عملي طور ګامونه نه اخلي. زمونږ شمس مومند صاحب یو داسې کار کړی دی چې دا کارنامه د هر چا د وس کار نه دی. شمس مومند ته ډېره مبارکي وایم، ځکه چې هغه ډېر په کوشش او ډېر په محنت باندې په ساینسي بنیادونو تحقیق کړی دی او سره د هندسو او سره د پوره صورتحال یې زموږ د ټولو وسایلو په هکله موږ ته معلومات راکړي. دا اوس د بیروکریټو کار دی چې هغه په دې باندې کار وکړي، دا د سیاستدانانو کار دی چې دا هر څه عملي کړي، دا د صحافیانو کار دی چې دا هر څه مشهور کړي او خلکو ته یې ورسوي. بل خواته زمونږ ټولنه چې د مرکزي مومند پښتو ادبي ټولنه، جانزیب راقم زمونږ یو کشر تکړه ملګری دی، جلبل مومند چې په کومه مینه دا هر څه تر اوسه را رسولي دي او د ده ملګرو دا هر څه کړي دي، نو دوی ته مبارکي وایم چې د دوی دا قافله د مخ په وړاندې ځي او روانه دي. او د جلبل مومند د انداز نه تاسو اندازه کوئ، دی دومره خوشحاله دی چې دی ناست نه دی، دی ولاړ دی، په دې ټوله غونډه کې ولاړ دی. نو دغسې هر ملګری، هر سړی دی په خپل خپل ځای خپل کردار ادا کړي، نو وطن بالکل آباد دی. خو چې مونږ کردار نه ادا کوو، د بل چا نه تمه لرو چې یاره دی به ماله څه کوي، نو زه دا نه ګڼم چې کار وشي. مونږ ټول په خپل ځای باندې ملامت یو. زه تاسو ته څه شعرونه وایم. ما د دغه زورور له زوره خلاص کوي، ما د دغه زورور له زوره خلاص کوي، پردو راشئ ما د خپل روره خلاص کوي. او د کشتۍ نه هم یریږم چې نهنګ دی، د کشتۍ نه هم یریږم چې نهنګ دی، ما د دې وارخطایۍ له جوره خلاص کوي. او هنګامې او وسوسې مې دي په سر کې، هنګامې او وسوسې مې دي په سر کې، لیونی شوم ما د ځان نه شوره خلاص کوي. او رهبرانو تاسو ټول خو دوه کورې، رهبرانو تاسو ټول خو دوه کورې، مونږ خواران به د دې ښکلي کوره خلاص کوي. رهبرانو تاسو ټول خو دوه کورې، مونږ خواران به د دې ښکلي کوره خلاص کوي. او مکتبونو کې د نورو ژبو راج دی، مکتبونو کې د نورو ژبو راج دی، پښتانه به جوړ له خپله موره خلاص کوي. ډېره مننه، ډېره مننه.